ملګری تپوس کوي چې قرآن کریم مې د تلاوت دپاره راواغېسته او د لاس نه مې خطا شو ځمکې ته پرېوته، نو ماله اوس څه کول پکار دي؟ جواب: ګوره چې قرآن کریم چې په غلطۍ کې ځمکې ته وغورځېږي که نه، نو د دې څه مستقل مالي کفاره نشته دی چې ګینې ته به دومره غله ورکې او یا به دومره پیسې ورکې. کیدای شي تا نه څه قدرې بې احتیاطي شوي قرآن کریم چې په څنګه احتیاط سره راغېستل پکار دي او په څنګه احتیاط سره نیول پکار دي، کیدای شي تا نه په هغې کې څه کوتاهي او کمزوري شوي، نو په دغه بې احتیاطۍ باندې د زړه نه توبه وکړه، په دغه بې احتیاطۍ باندې استغفار کثرت سره وکړه، خو باقي د دې څه مستقل مالي کفاره هغه نشته دی. که هسې انسان د خپل طرف نه صدقه ورکوي، لازم دی نه ګڼي چې دا د دې کفاره ده، نو صدقه ورکولی شي، دا بهتره خبره ده. باقي په عوامو کې یو خبره مشهوره ده چې یاره قرآن کریم د لاس نه پرېوته، نو د قرآن کریم د وزن په مقدار به غله ورکې، غنم به ورکې، غله به ورکې، دا ضروري ده. نو دا خبره چېرته قرآن او حدیث کې یا د فقهاو په کتابونو کې نقل نه ده. باقي توبه او استغفار پې ویل پکار دي. وصلی الله علی